قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. په روسیې کې میشت تجار فیروز رڼا یو ځل بیا د شهیدانو او معلولینو کورنیو سره مرسته کړې. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، هیوادوال باید یو ځای سي تر څو د هغوی سره مرسته وکړو. نن دغه مرسته له روسیې هیواد څخه راغله او معینات ارشاد د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. په روسیې کې میشت یو افغان سوداګر د کورنیو چارو وزارت د شهیدانو له کورنیو سره 28 ټنه خوراکي توکو مرسته وکړه. په دې مرسته کې وړه شامل دي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر کې په کابل کې روسیې سفارت استازو په حضور کې د کورنیو چارو وزارت استازي لخوا ترلاسه شوله. Председатель попечительского совета Фируз Рона оказывает помощь афганскому народу. Афганец живет в России и уже в 7-й раз отправляет данный груз. Такие мероприятия спланированы в следующем году. Также будем доставлять гуманитарный груз. دا تم ځل دی چې په روسیې کې میشت افغان سوداګر فیروز رڼا د هوایي الوتنې له لارې د شهیدانو له کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي. د فیروز رڼا د ګروپ استازی عبدالمنان غریب مل وایي د افغانستان د مظلومو خلکو دپاره موږ خپلې هغه پخوانۍ وعدې چې کړې وې د وعدو سره سم دغه د کابل په هوایي او بینالمللي ډګر کې قرار لرو. زموږ کومکونه چې د والګاګراد یو اجتماعي سازمان هغه په نام دی خانه علم فرهنګ چې د هغه مالي بنسټګر او کومکونکی افغاني تاجر ملي تجار فیروز رڼا ده. دا کومکونه د هغه لخوا نه دي او کومکونه به همیشه دوام لري. موږ همیشه د افغانستان د خلکو سره او د دې مظلومو خلکو لاسنیوی به کوو. اسلامي امارات که تاسو متوجه یې موږ په تقریبا 2-3 هفتې مخکې د روسیې د دولت لخوا نه د روسیې د خلکو لخوا نه روسي ملي تجاران هغه هم چې د فیروز رڼا په همکاري باندې وه د هغه په ابتکار باندې وه راغلل افغانستان ته او د افغانستان د اسلامي اماراتو د رئیس الوزرا د لومړي اقتصادي مرستیال سره ملاقاتونه وکړل. نتیجه ان شاء الله د الله پر رضا باندې مثبته ده او په دغه ورځو کې به تاسې نتیجه ووینئ. حاجي صاحب عبدالمنان دوی حاجي صاحب فیروز ملي تجار د هغوی په همکارۍ باندې او د روسي هیواد له دوی دې ملګرو سره پوره همکاري کوي د دغه وړو یا د دغه همکاریو په ارتباط باندې. نو له دغه ټولو نه مننه کوو او موږ یو وارې مخکې له دوی نه غوښتنه کړې وه چې تاسې باید دلته حیاتي پروژې پلې کوئ، دلته حیاتي کارونه وکئ، دلته خپله سرمایه گذاري وکئ. قدرمن لیدونکو تر بل راپور پورې چې ستاسو حضور ته حاضرېږو تاسې په لوی مهربانه بخښونکي خدای تعالی سپارو. هر ځای چې اوسئ سوکاله او د امن په فضا کې اوسئ.